په پکتیکا کې د 3 میلیونه افغانیو پر ارزښت د نجونو د 2 دیني مدرسو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دغه راز دغه ولایت په ارګون ولسوالۍ کې د عایشې رضی الله تعالی عنها له دیني مدرسې څخه 13 نجونې له وړې دورې څخه فارغې او د افغاني دود له مخې ورته پړونې ورپرسر شوې. نور حال په چمتو شوي راپور کې. دا لومړی ځل دی چې د ارګون ولسوالۍ د پیرکوټي په سیمه کې 18 تنه نجونې له دیني زده کړو څخه د فراغت سندونه ترلاسه کوي. د دغه سیمې قومي مشران او دیني علما وایي نجونې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي د زده کړو په برخه کې دې ورته ځانګړې پاملرنه وشي. 18 زنانه فارغین د ختم بخاري شریف، دینی علوم، ورسره حساب، ورسره ریاضي، یو څه حساب، ورسره د لسان مختلف لکه فارسی، عربي، پښتو لیک او لوست. په اړه باندې چې زنانه ټولنه کې دا د انساني ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي او څومره چې انسانان موږ کوم چیزونو ته ضرورت لرو زموږ زنانای لري، موږ الله غواړو، د الله رضا غواړو، موږ جنت غواړو، د جهنم نه پناه غواړو، زنانه هم غواړي. په ورته مهال د پکتیکا په مرکز خرنه او یحیی خیل ولسوالۍ کې د نجونو د 2 مدرسو د بنسټ ډبره کېښودل شوه چې د مسؤلینو په وینا ټول مالي لګښت یې د سیمې د خلکو لخوا ورکول کیږي او تر 2000 پورې نجونې به د دیني زده کړو ترڅنګ پکې عصري زده کړې هم وکړي. دغه مدرسه باندې تقریبا 1.5 میلیون افغاني مصرف راځي او د پیسو لګښتو مصرف چې د عامو خلکو کومک کړی ده. مخکې د دې مدرسې کې کومکونه کړي، د مدرسې دې چې تر رسولې ده اوس مستقل ځای او ښه ځای عصري ځای ورته جوړوي. غټه مدرسه په نظر کې نیولې ده. له دې سره د پکتیکا مرستیال والي وایي هڅه کوي ټولې هغه مدرسې چې د خلکو په شخصي لګښت رغول شوي له دولت سره په یو منظم چوکاټ کې رسمي کړي او فارغ شوو زده کوونکو ته یې اسناد د پوهنې ریاست لخوا تایید کړي. ان شاء الله په راتلونکي کې دغه مدرسې څومره مدرسې دي دا به ټول د حکومت سیستم کې او د امارت سیستم کې به ان شاء الله لویږي او لویدلې هم دي او بعضې مدرسو لیستونه هم لېږلي دي چې هغو منظوري راسي او رسمیت یې راسي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت له حاکمیت راوروسته په پکتیکا کې په زیات شمېر دیني مدرسې جوړې شوي چې ډېری یې د نجونو د زده کړو لپاره ځانګړې شوي او دغه لړۍ لا هم روانه ده.